ها نو اوس به راشو امپورټنس اف ایزومیریزمز ته چې ایزومیریزم څه اهمیت لري. موږ ولې ایزومیریزم زده کوو؟ دا موږ ته څه په درد خوري؟ ناول رول یې وایم ان فیلډ اف کلینیکل فارماکولوژي. په کلینیکي فارماکولوژي کې د ایزومیریزم رول موږ په فارماکولوژي کې درمل پوهنه کې له ایزومیریزم نه څنګه ګټه اخیستلی شو. موږ یو موضوع لرو چې هغې ته وایي ډرګ ایزومیریزم، د درملو ایزومیریزم. ډرګ ایزومیریزم یو داسې ټاپک ده، یو داسې موضوع ده چې موږ سره کومک کوي. کومک په دې کې کوي چې موږ څنګه کولی شو یو څومره سیف درمل جوړ کړو، څومره افیکټیو ډرګز جوړ کړو. دې لپاره چې ته یو افیکټ یو مؤثر درمل جوړ کړې، ته یو سیف محفوظ درمل جوړ کړې، داسې درمل جوړ کړې چې د هغې سایډ افیکټ کم وي، د هغې ډورس افیکټ کم وي، د هغې ټاکسیک افیکټ کم وي، د هغې جانبي عوارض کم وي، ګټې یې ډېرې وي. نو ته چې کله داسې ډرګز جوړوي چې هغه مؤثر هم ډېر وي، افیکاسي هم ډېره وي او محفوظ هم ډېر وي، سیف هم ډېر وي، ګټې هم ډېرې وي، د داسې ډرګز جوړېدلو لپاره به ته باید ډرګ ایزومیریزم زده کړې، ځکه دا تا سره په دې کې هیلپ کوي چې څنګه ته یو ډرګ سیف جوړولی شي، ته څنګه یو ډرګ افیکټیو یا مؤثر جوړولی شي. که زه یو اګزامپل سره ډرګ ایزومیریزم موضوع روښانه کړم نو ډېره به اسانه شي. تلیډوماید دا سلیپینګ پیلز دی، خوب لپاره کارول کیږي. په 1960 کې دا کارول کېدل، یو ویډیو کې مې دې باندې بحث هم کړی ده. تلیډوماید ډرګز دي، درمل دي، او دغه تلیډوماید 2 mirror image forms لري، یعنی په لاندې ډول تلیډوماید 2 آیسومرز لري، یو ته وایي آر آیسومر، بل ته وایي اس آیسومر. اوس د تلیډوماید چې کوم آر انشومر دی یا آر آیسومر دی، دا درمل چې آر تلیډوماید دی سیډیټو افیکټ لري، یعنی کله چې ته دغه تلیډوماید چې آر آیسومر فارم یې دی دا ناروغ ته ورکې، دغه تلیډوماید به ناروغ باندې آرامېدونکی تاثیر لري، ناروغ ته به خوب ورولي، شخص به آراموي، دې ته وایي سیډیټیو افیکټ. اوس تلیډوماید ولې چې کوم آر فارم دی، آر ډول یې دی، آر برخې ده، آر آیسومر چې دی دا سیډیټیو تاثیر لري. خو دغه تلیډوماید اس انشومر هم شته، اس آیسومر هم شته، خو د تلیډوماید چې کوم اس آیسومر دی دا ټیراتوجینیک پراپرټي لري، ټیراتوجینیسیټي لري، یعنی که ته اس آیسومر تلیډوماید ډرګز د حمل په وخت کې یو میرمنې ته ورکې، دا به ټیراتوجینیک پراپرټي ولري، یعنی برث ډیفیکټ به رامنځته کوي، میل فارمیشن به رامنځته کوي، سوی یا اشکال به رامنځته کوي، د ماشوم یا د ماشومې چې کوم ارګنز دي، کوم غړي دي، دا به سم نه جوړیږي، هغه به ګډوډ جوړیږي، هغه به خراب جوړیږي. او دغه اس آیسومر اف تلیډوماید چې کلم ته شخص ته ورکي، دا به د فوکومیلیا باعث وګرځي. اوس ګوره تلیډوماید که ته غواړې سیف کې محفوظ یې کې، نو ته کولی شي تلیډوماید اس آیسومر هم جوړ کړې، ته کولی شي تلیډوماید آر آیسومر هم جوړ کړې. آر آیسومر سلیپینګ پیلز په ډول استعمالولی شي دې لپاره چې ته آرام شي، خوب وکړې. خو که ته اس تلیډوماید استعمال کړه، دا بیا ټیراتوجینیسیټي لري، زهریت لري، ستونزې را پیدا کوي حمل کې یا پریګننسي کې، کانټرا انډیکیټډ ده، ته نشي کولی پریګننسي کې دا استعمال کړې. نو موږ کولی شو د ډرګ ایزومیریزم په واسطه یو ډرګ سیف جوړ کړو، افیکټیو یې جوړ کړو. دا یو اگزامپل. سیکنډ اگزامپل میتورفن دی. میتورفن دا ډرګ دی او دغه میتورفن ډرګ 2 ایزومریک فارمز لري، یعنې 2 ایزومرونه لري. یو ایزومر ته موږ وایي ډیکسټرو میتورفن، بلې ته موږ وایي لیو میتورفن. آپټیکل ایزومیریزم ویډیو کې به انشاءالله په دې وغږیږم چې ډیکسټرو څه منه، لیو څه منه، هلته به آپټیکل یا نوري ایزومیریزم کې په دغه کلماتو باندې غږیږم. فلحال دومره زده کوئ چې میتورفن ډرګز دی او دا 2 ایزومریک فارم لري، چې یو ته وایي ډیکسټرو میتورفن، بل ته وایي لیو میتورفن. ډیکسټرومیتورفن دا د میتورفن ډرګز ایزومریک حالت دی چې پلان پولرایز لایټ رایټ سایډ ته ښي اړخ ته تاووي، د دې وجې ته موږ ډیکسټرومیتورفن وایو. که ته یو شخص ته یو چې ټوخی لري، کف لري، له ټوخي نه کړیږي، تا ورته ډیکسټرومیتورفن ورکړل، نو دا ډیکسټرومیتورفن انټي ټسیو ډرګز دي، د ټوخي ضد درمل دي، دا به له ټوخي نه حفاظت وکړي، ټوخی به یو څه یې منځه ویسي. نو دا ډیکسټرومیتورفن د ټوخي لپاره موږ استعمالو. پاتې شو لیو میتورفن. لیو میتورفن هم د میتورفن ډرګز ایزومریک فارم دی، یعنی د دې ایزومر دی.
اوس کله چې ته یو شخص ته لیومیتورفن ورکې، لیومیتورفن راځي زموږ په باډي کې چې کوم اوپوایډ ریسپټرز دي، موږ برین سټیم کې چې کوم اوپوایډ ریسپټر دی، زموږ په پین فایبرز کې چې کوم اوپوایډ ریسپټر دی، دا براشي یا تلموس کې چې کوم اوپوایډ ریسپټر دی، دا لیومیتورفن براشي له اوپوایډ ریسپټر سره به وصل شي او دغه لیومیتورفن به انالجیزیک افیکټ شو کی، یعنی پین کیلر افیکټ به شو کی، درد ضد تاثیر به څرګند کی. د دې وجې نه لیومیتورفن انالجیزیک افیکټ لري، ډیکسټرومیتورفن انالجیزیک افیکټ نه لري. نو موږ دا درمل موثر کړل، موږ د درملو فارماکو ډاینامیک بدل کړ، موږ د درملو فارماکو کاینټیک بدلوای شو. یو مهمه خبره دا ده چې د ایزومیریزمز په واسطه موږ د درملو فارماکو کاینټیک هم بدلوای شو، د درملو فارماکو ډاینامیک بدلوای شو. ګورئ دلته میتورفن ډرګ و، ډیکسټرومیتورفن مې جوړ کړه د ټوخي ضد اغېزې لري، لیومیتورفن مې جوړ کړه دا بیا د درد ضد اغېزې لري، ډیکسټرومیتورفن بیا د درد ضد اغېزې نه لري. او لیومیتورفن د مارفینو په نسبت 5 چنده 5 ځلې قوي انالجیزیک ډرګ دی. مارفین هم پین کیلر دی، درد ضد درمل دی، او لیومیتورفن هم درد ضد درمل دی، خو لیومیتورفن 5 چنده 5 وارې له مارفین نه قوي انالجیزیک افیکټ لري. دریم اگزامپل که زه واخلم خپله مارفین پین کیلر دی، درد ضد اغیزې لري، موږ یې په دردونو کې استعمالوو. دا مارفین هم 2 ایزومیریک فارمز لري، یو ته وایي نیګیټیو مارفین، بل ته وایي پازیټیو مارفین. نیګیټیو پازیټیو باندې به انشاءالله اپټیکل ایسومیریزم کې دې باندې خبرې کوو. اوس نیګیټیو مارفین دا هاسې ډرګ دی، داسې درمل دی چې دا زموږ برین کې چې کوم اوپوایډ ریسپټر دی هغې سره بایند کیږي، نښلول کیږي، وصل کیږي او انالجیزیک افیکټ شو کوي. خو پازیټیو مارفین دا هم مارفین دی، خو د مارفین ایزومیریک فارم دی، دا بیا په برین کې اوپوایډ ریسپټر سره نشي بایند کېدلی. نو دې سره د درملو فارماکو ډاینامیک چینج کیږي. رابه شو د ایزومیریزم رول په بیشیمي کې څه رول لري. بیشیمي کې ډیر زیات رول لري، که زه هر څومره پې وغږېږم کم به وي، خو زه به خلاص د یو اگزامپل سره وښیم. ګلوکوز یو قیمتاکن دی، هیګزوز شوګر دی، سویټ اینډ ټیسټ دا سکن دی چې ذایقه یې خوږه ده، ګریپ شوګر دی په انګورو کې پیدا کیږي. دغه ګلوکوز 2 آیسومرز لري چې یو ته وایي ډي ګلوکوز، بل ته وایو ایل ګلوکوز. اوس کله چې زموږ په وجود کې انرژي کمه شي، زموږ حجراتو کې اے ټي پي کمه شي، دی وخت کې په سیلز کې یا په حجراتو کې یو عملیه شروع شي چې هغې ته موږ وایو ګلایکولایسس، کوم چې تاسې په سکرین وینئ. دا ډېر اوږد پروسس ده. ګلایکولایسس یو داسې عملیه ده چې پکې ګلوکوز موږ ماتوو په 2 پایرویټو باندې یا په 2 لکټیټو باندې او ورنه جوړه کو انرژي. اوس مهمه خبره دا ده چې ګلایکولایسس عملیه کې انزایمونه استعمالیږي. د ګلایکولایسس په عملیه کې لومړی انزایم، د لومړي پړاو چې کوم انزایم ده هغه نومیږي هیکسوکاینیز. اوس کله چې حجرې ته ګلوکوز داخل شي، دا ګلوکوز به موږ ماتو، نو دا چې ماتو دا به د 10 11 12 پړاوونو نه تیریږي او دا به بیا ماتیږي او انرژي به جوړیږي. لومړی پړاو کې هیکسوکاینیز انزایم سره ګلوکوز مخامخ کیږي. نو که تاسې فکر وکړئ دا هیکسوکاینیز انزایم ده، دا ریډ کلر کې پورته ګلوکوز دی. هیکسوکاینیز انزایم راځي ګلوکوز باندې یو فاسفیټ رسبوي، نو ګلوکوز به بدل کی ګلوکوز 6 فاسفیټ، بیا به ګلایکولایسس پاتوي شروع شي او بالاخره به پایرویټ پلاس راشي یا به لکټیټ پلاس راشي او انرژي به جوړه شي. اوس پوښتنه دا ده چې موږ خو ګلوکوز 2 آیسومرز لرو، یو ډي ګلوکوز دی او ایل ګلوکوز دی. اوس دا زموږ وجود کې چې کوم حجرات دي دا د ډي ګلوکوز نه استفاده کوي که د ایل ګلوکوز نه استفاده کوي. نو اوله خبره دا زده کوي ډي ګلوکوز دا نیچرل ګلوکوز دی، دا په طبي خوراکونو کې موجود وي. کوم خوراکونو کې چې ګلوکوز موجود دی لکه فروټس وغیره کې، گریپس وغیره کې، په دې کې چې کوم ګلوکوز دی هغه نیچرل دی، ډي ګلوکوز دی. دا ایل ګلوکوز نیچرلی نشته. ایل ګلوکوز مونږ خپله ساینس لیبو کې جوړوی شو. اوس ایل ګلوکوز ته هیڅ کلم یو پیشنټ ته نشي ورکولی. ایل ګلوکوز مونږ یو ناروغ ته نه ورکو. که ته غواړې یو چا باډي کې ګلوکوز لیول کم شوی ده، هایپوګلایسیمیا ده،
او ته غواړې هایپوګلایسیمیا نه د ناروغ راوباسې او ته غواړې ګلوکوز به ورکوې دې وخت کې ته به اوس کوم ګلوکوز ورکوې ډي ګلوکوز به ورکوې که ال ګلوکوز حتما به د هایپوګلایسیمیا د ټریټمنټ لپاره موږ پیشنټ ته ناروغانو ته ډي ګلوکوز ورکوو د ال ګلوکوز ولې نشو ورکولی دا ځکه نشو ورکولی ځکه چې موږ هیڅ کله لیوینګ ارګانیزم هیڅ کله انیملز هیڅ کله ال ګلوکوز نه د انرژۍ په ډول استفاده نشي کولی ولی موږ ال ګلوکوز نه د انرژي په ډول استفاده نشو کولی ځکه چې زموږ په حجراتو کې د ګلایکولایسیس عملیه کې لومړي پړاو کې یو انزایم استعمالیږي چې هغه انزایم ته هیکزوکاینیز وایي هیکزوکاینیز انزایم صرف دا وړتیا لري چې په ډي ګلوکوز باندې فاسفیټ رسم کړي او ګلایکولایسیس شروع کړي او انرژي جوړه شي او که تا ناروغ ته ورکړی وي ال ګلوکوز نو اوس ال ګلوکوز خو د ډي ګلوکوز نه سټرکچر کې ډیفرنٹ دی شکل یې مختلف دی ساختمان یې مختلف دی نو د لاک اینڈ کی ماډل په اساس ال ګلوکوز ماډل ته د انډرسټانډینګ پرپز په خاطر داسې رسم کړی ده اوس که تا یو پیشنټ ته ال ګلوکوز ورکړل دا ال ګلوکوز هیکزوکاینیز دغه اکټیو سایټ سره نشي وصل کېدلی چې وصل نشو نه هیکزوکاینیز نشي کولی په ال ګلوکوز باندې فاسفیټ رسم کړي چې فاسفیټ نشي پې نښلولی نو ال ګلوکوز چې فاسفیټ ونه نښلېده نو ګلایکولایسیس مخته نه ځي نو ګلایکولایسیس چې ونه شي انرژي نه جوړېږي نو دا د ایسومیرزم کلینیکل امپورټنس ده دغه وجه ده چې هایپوګلایسیمیا پیشنټ ته یا کله چې بلډ ګلوکوز لیول کم شوی وي موږ ناروغانو ته ډیکسټروز ورکوو انفیوژن ورکوو ډیکسټروز والا هغه ډیکسټروز انفیوژن اصل کې ډي ګلوکوز نو دا حتما پوښتنه کیږي چې ولې موږ ډیکسټروز ورکوو ولې ال ګلوکوز نه ورکوو ځکه ال ګلوکوز نه ورکوو چې موږ حجرات د دې ال ګلوکوز نه استفاده نشي کولی هغه انزایمونه چې موږ لرو په سیلز کې حجراتو کې د ګلوکوزو د میتابولیزم لپاره د ګلایکولایسیس لپاره هغه انزایمونه خدای تعالی جوړ کړي یوازې د ډي ګلوکوز لپاره دي ال ګلوکوز لپاره نه دي باقي ډي ګلوکوز او ال ګلوکوز دواړه د ټیسټ یا د ذایقې له لحاظ نه خواږه دي ته هیڅ فرق نشي پکې کولی چې ډي ګلوکوز ډېر خوږ دی ال ګلوکوز کم خوږ دی دواړه ټیسټ لري دواړه خواږه دي ډیفرنشیشن یې دلته کولی شي چې په ګلایکولایسیس کې که لومړی سټیپ لومړی پړاو چې دی په هغې کې ال ګلوکوز باندې هیکزوکاینیز ایکشن نشي کولی عمل نشي کولی د دې وجې نه ال ګلوکوز موږ نشو یوز کولی او ال ګلوکوز نیچرلی شته هم نه ال ګلوکوز موږ سینتیټیکلی په مصنوعي ډول ساینس لیبو کې جوړولی شو